د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي سلطان محمد سعید په مشرۍ د اداري مجلس نوبتي او مشورتي غونډه جوړه شوه چې پکې دغه ولایت یو شمېر رئیسانو، امیرینو او دغه راز د ځینو ادارو استازو ګډون درلود. په پیل کې د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي سلطان محمد سعید ټولو مسؤلینو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ په خپلو اړوندو برخو کې ځینې اغېزمنې سپارښتنې وکړې چې په خبره د ټولو ادارو مسؤلین باید په پوره همغږۍ او یووالي سره خپل مسؤلیتونه پر مخ بوځي او د دندو پر مهال د شرعي اصولو ته هم ژمن واوسي. نوموړي دغه راز وویل چې د یادې غونډې مصوبې د پرته له ځنډه پلي شي څو ولس ته لازمې اسانتیاوې رامنځته شي. ورته مهال د بلخ ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس مولوي بخت محمد مومنیار د تیرې اداري مجلس موضوعاتو ته په اشارې د ترسره شوو فعالیتونو راپور غونډې ته وړاندې کړ او دغه راز د روانو چارو پر بهیر هم رڼا واچوله. له بلې خوا د کور او ښار جوړونې رئیس د خپل راپور په ترڅ کې وویل چې د متحد ښارګوټي په سیمه کې د جوړېدونکي سړک د ځمکې بدیل په اړه اړوندو ادارو ته وړاندیزونه ورکړي دي. دغه راز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مسؤل په بلخ ولسوالۍ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي ښارګوټي د اوسیدونکو د نارضایتۍ په تړاو چې ځمکې د مولانا د پلار له خانقاه سره یو ځای کړل شوي دي په دې برخه کې له ځینو پرمختګونو څخه خبر ورکړ. د بلخ ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس دغه راز زیاته کړه چې د دولتي ادارو اضافه کاري باید د ټاکلي پلاوي له تایید وروسته اجرا شي. د غونډې په وروستي پړاو کې دغه ولایت د مقام د دفتر رئیس په مشرۍ لازمي پریکړې وشوې او دغه راز د ځینو ستونزو د حل په موخه کمیټې هم وټاکل شوې چې له دې سره یاده غونډه هم پای ته ورسېدله.